السلام علیکم دوستانو. په ټیک ټاک کې فالوورز ولې کمیږي ستاسو وجه څه شی دی؟ لومړی خبره دا ده چې په ټیک ټاک کې تاسو ویډیوګانې نه پوسټ کوئ، یو ورځ پوسټ کوئ 3 ورځې پوسټ نه کوئ. دا وجه هم کیدای شي چې ستاسو فعالیت کم سره ستاسو فالوورز کم شي. دویمه خبره دا ده چې کله چې تاسو یو چاته لایف ته ځئ نو تاسو ته فالوورز درکوي، هغه تاسو کله چې یو بل فالو کوي تاسو هم فالو کوئ، خو بیرته انفالو کوئ. کوم ملګری چې تاسو فالو کوي هغه بیرته تاسو انفالو کوي. ښه دا په نظر کې ونیسئ. دریم خبره دا ده چې که چیرې تاسو همداسې خپله فالو کړي وي هغه کس بیرته تاسو انفالو کوي. څلورمه خبره دا ده چې یو سیټینګ دی لازمي دا به ټیک ټاک کې کوئ. زو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زموږ ویډیو ځان سره فیوریټ کړئ، لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، یو ښایسته غوندې کمنټ پرېږدئ. دا سیټینګ لازمي وکړئ، انشاءالله ستاسو فالوورز به په ټیک ټاک کې نه کمیږي. زو ویډیو طرف تاسو به دا سیټینګ لازمي کوئ. کله چې تاسو خپل ویډیو پوسټ کوئ نو ویډیو په وخت کې دا به داسې کوئ، تاسو دا پلس نښې ته چې څنګه راغی دلته به تاسو ته دا 15 شپېته یعنې 10 دا شو کېږي نو تاسو به دا سلیکټ کوئ. څنګه چې تاسو دا سلیکټ کوئ نو دلته به تاسو ګورئ دوستانو، ښه دلته به تاسو دا شپېته سلیکټ کوئ. شپېته نه بعد چې دلته به تاسو دا کوم افیکټ چې تاسو راځي دا په ټرینډ کې دي، ښه دا نن سبا په ټرینډ کې دي، تاسو سره دې کې فالوورز هم راځي او همداسې نور ویډیو ستاسو ویډیو هم فاریو ته تللی شي. نو تاسو به دا یس کلیک کړئ. یکس نه بعد سره یو ویډیو به ایډ کړئ چې هر یو ویډیو وي چې هر ویډیو تاسو ایډ کوئ یا پوسټ کوئ. صحیح ده. زه دا ویډیو پوسټ کوم اگزامپل. صحیح ده. زه به دا نیکسټ نه بعد چې دی اول به راشم دا خپل موزیک چې دی هلته موزیک هم راځي، ښه په اسانه موزیک راځي. خپل موزیک چې دی فول سیز ته کوئ داسې. صحیح ده. دا خپل داسې د ټیک ټاک موزیک چې دی هغه بیخي زیرو کوئ. څنګه چې تاسو زیرو کوئ، زیرو نه بعد چې دی پوسټ کوئ، نیکسټ ووهئ. نیکسټ نه بعد چې دی دلته به تاسو ته هغه راشي څه شي ډسکرپشن ټایټل لیک هغه به ولیکئ. یعنې زه لیکم د فیسبوک په اړه دا ویډیو ده، فیسبوک سیټینګ لکه کلوز لیکم. صحیح ده. دا مې ولیکم. بیا ورپسې بیا هیشټیګ ولیکئ، کوم چې مشهور هیشټیګ لکه فار یو پیج دا ډېر مشهور دی، ورپسې وایرل ویډیو دی، ورپسې څه چې څه لیکم تاسو هم داسې ولیکئ. دې سره ستاسو فالوورز هم راځي او بس ستاسو ویډیو باندې ویوز هم راځي او ستاسو فالوورز په دې کې نه کمیږي. دا سیټینګ به لازمي ځکه کوئ ستاسو فالوورز مشکل به انشاءالله نه راځي، ځکه چې ستاسو په دې کې ستاسو ویډیو هم چانس لري چې فاریو ته لاړ شي. او بله دا چې ستاسو دا نوی اکاونټ هم انفریز کېږي، تاسو اکاونټ هم پرو کېږي. ډېره اسانه او ایزي طریقه ده. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو مخکې کړئ. که ویډیو مو خوښ شوي ځان سره فیوریټ کړئ، لایک کړئ، دغه چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې دا ویډیو ډېر زیات تاسو غوښتنه وه، دا مې ځکه جوړه کړه. ډېره زیاته مننه.